څنګه به خپل فیسبوک پاسورډ معلوموو، څنګه به د خپل ټیک ټاک، یوټیوب، ټیلیګرام، انسټاګرام، ټویټر هر هغه اپلیکیشن چې هغه زمونږ نه وي، موږ په هغې کې خپل آی ډي لاګین کړي که سنیک شو، د آی ډي پاسورډ به څنګه معلوموو؟ نو ویډیو راسره پوره وګورئ، پوره طریقه به درته ښیو په دې ویډیو کې. السلام علیکم. څنګه چې زمونږ نه خپل د فیسبوک پاسورډ هیر شوي هغه به څنګه معلوموو؟ یا د ټیک ټاک وي یا داسې د ویډمیټ شو، یوټیوب چینل دی یا ټیلیګرام دی، انسټاګرام دی، هغه پاسورډ به موږ څنګه معلوموو؟ زمونږ سره په موبایل کې پرتې وي خو موږ پاسورډ هیر شوی وي، بیا موږ نشو پیدا کولی. نو پوره طریقه درته ښیو په دې ویډیو کې. د دې لپاره سمپل تاسو دوه طریقې دي، په هغې کې به تاسو ته ستاسو کوم اپلیکیشن چې وي د هغې پاسورډ به تاسو ته میلاو شي. ملګرو فرست نمبر طریقه چې کومه ده دا د کروم نه ده، کروم کې تاسو ته دې طریقه میلاو شي. نو زه کروم ته کله چې تاسو کروم اوپن کړو، هغې نه بعد د بره 3 ډاټ درته ښکاري، په دې باندې به کلیک کوئ. بیا لاندې سیټینګ دی، په دې باندې به کلیک کوئ. بیا درته پاسورډ منیجر درته ښکاري، په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې کلیک ملګرو دې کې تاسو ته ټول هغه اپلیکیشن راولیکم چې مونږ انسټال کړي دي. کریټ سټوډیو، فیسبوک دی، ګوګل دی، هیل لایکر، تاسو ټیک ټاک وي یا ټیلیګرام وي یا یوټیوب، بیا ټول اپلیکیشن تاسو دلته شو کړي. مثالي مونږ د فیسبوک پاسورډ معلومول وي، فیسبوک باندې به کلیک کوو. فیسبوک هم کله کلیک کوو نو دې کې به تاسو د موبایل چې کوم پیټرن لاک ورکړی یا یو لاک وي، بله ورته لیکلي انټر یور سکرین لاک، هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. دلته موږ ته پاسورډ راولي خو ښکاري ونه، د سترګې نشان چینی، په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو ستاسو دا پاسورډ به تاسو ته شو کړي. بیا داسې موږ د بل پاسورډ معلوموو نو دا بیک پې کوئ. نه بعد کریټ سټوډیو شو، د دې پاسورډ موږ دغه شانتې معلومولی شو. په دې کې د موږ سره ټیک ټاک وي که فیسبوک وي که هر یو اپس وي، دې پاسورډ موږ ډېر په اسانه معلومولی شو. مګر فرست نمبر دا طریقه او دویم نمبر طریقه درته ښیم. تاسو ولاړ شئ خپل د موبایل سیټینګ ته. موبایل سیټینګ ته چې راغلی لاندې ولاړ شئ، دلته به لیکلي ګوګل، په دې باندې به کلیک کوئ. په دې کې تاسو سره که هر یو جیمیل لاګین وي نو منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به کلیک کوئ. نه بعد به دې په لاندې شي ملګرو به دا سیکیورټي درته ښکاري، په دې باندې به کلیک کوئ. نه بعد به لاندې راشئ، پاسورډ منیجر درته ښکاري، په دې باندې به کلیک کوئ. دې نه بعد هم ملګرو تاسو ته هغه شانتې اپلیکیشن راغواړي، تاسو په دې کې فیسبوک لاګین کړئ، که ټیک ټاک وي، که یوټیوب چینل وي، یا ټویټر دی، یا انسټاګرام دی، یا وټساپ شو، هغې چې کوم پاسورډ ټول به دلته موجود وي، هغه طریقې باندې هم تاسو کولی شئ. دویمه طریقه ده، نو که دې کې هم تاسو پاسورډ معلوموئ نو موږ په دې فیسبوک باندې کلیک کوو، د موبایل لاک په ډول کوو، اوپن شو، دا سترګې نشان ښکاري، په دې باندې تاسو کلیک کوئ. تاسو کوم پاسورډ چې تاسو ته شو کړي نو دا به زموږ سره د هیر شوي پاسورډ طریقه. نو که زموږ د ویډیو خوښ شوي نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ ټیکنیکل ونډه سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې سره رسي.